د خپل کور په انګړ کې لا پښې نه وې غوړېدلې چې بې کوره شوه. جګړې په څو ورځو کې ورنه ماشومتوب واخیست. بې اسرې پاتې شول. پلار یې د جګړې په سیمو کې ورنه پاتې دوی له خپلې مور سره د هلمند مرکز لښکرګاه ته تښتېدلي دي. اوس پر ډاګ پاتې دي. راووتلو چې طالبانو نه پرېښولو ور نه وځئ دغه په شان راوایستله وه چې ته سوځې بیا موږ په موږ پسې ډلې راځي باران موږ موږ راوته باران موږ سرې خوشکه ورسره وکړله وه زه په لویان باسم کس که نه وځېدو موږ په چخربه کوئ بالا مریضان یو څو بعد مو ګرده مټه داسې یو ځینې شفاخانې ته ولاړه یو ځینې کوچنیان داسې سره نقصان کړه دورې ولاړه موږ دا دورې کوچنیان را څلور کوچنیان شپږ کوچنیان مې دې زه یم دغه دلته ناست یو نه شاوخوا قریب لرو نه ولکه دغه نه څوک لرو چې اوس زه یو ټیک غرمه ورسره تېره کړو. د هلمند په دې ورځنۍ جګړه کې 10,000 کورنۍ بې ځایه شوي چې پکې د ښځو او ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی ځکه چې ډېری یې په بیدیا کې د مینې دا سړې شپې او ورځې تېروي. دا موږ مې ولیدل زاره مې داسې وچاودل په سړک پراته وو مینونه وو شیان وو تر هغه دقیقې پورې په ژړا ولاړم دلته مې د یو ځای کاټ نیمۍ راغلې نیمۍ پاته وو هغه مې رانیستل په لارې باندې یو موږ پراته وو یو مینونه وو یو شیان وو دغه دې اوس مې پوره مازدیګر چې رالم چا ځای نه راکړو یو هغه خواته ولاړم بیا هغه خواته ولاړم ما ورور مړ چیرې شپه وکړه ورور مړ چیرې شپه وکړه. د دغو هلمندیانو کړاو ډېر خو وایي د پام وړ مرستې ورسره نه کېږي. د ځایي چارواکو په خبره دغه ولایت کې 2,000 کورنۍ د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې بې ځایه شوي خو دوی بیا د هغو 3,000 نورو کورنیو وضعیت خوږنونکی بولي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته تللي او د حکومت په وینا هیڅ ورته مرستې نشي رسېدلی. افغان حکومت د هلمند برید په غندلو سره بیا وایي د طالبانو د بریدونو او تاوتریخوالي دوام به د سولې روان بهیر له ننګونو سره مخامخ کړي. حمله‌های اخیر گروه طالبان بالای هلمند پر هلمند د طالبانو د ډلې بریدونه په هلمند کې زموږ هیوادوالو ته ستر زیان اړولی. د افغانستان حکومت او خلک دا وحشیانه بریدونه چې د طالبانو د ناروا جګړې برخه ده سخت غندي او موږ یې په بیړني ډول د درېدو غوښتنه کوو. د طالبانو د بریدونو او تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر کمزوری کوي او دا بهیر له جدي ننګونو سره مخ کوي او د جګړې د ختمېدو لپاره د خلکو هیلې زیانمنوي. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه د هلمند په جګړه کې 13 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس هم د دغه ولایت ځینې برخې د جګړې په اور کې سوځي. نړیواله ټولنه د جګړې د درېدو غوښتنه کړې خو طالبانو ورته لبیک نه دی ویلی. شازیه هیا، کابل.